السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ به یې. دوستانو، په دغه ویډیو کې به موږ تاسو ته د فیسبوک د فالو بټن د فعالولو طریقه ښایو چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې فالو بټن فعال کړو او خپل فالوورز وګورو. نو زه د ویډیو په طرف ملګرو، اول به تاسې لاړ شئ فیسبوک ته. ګورئ په دغه پروفایل کې، په دې پروفایل کې زه تاسو ته ښایم چې آیا په دې پروفایل کې فالوورز ښکاري یا فالو بټن شته او که نه. ګورئ دغه د دې پروفایل ټول ډیټیلز دي، ټول معلومات دي د دې پروفایل، خو په دې کې فالو بټن او فالوورز نه ښکاري. د دې د ښکاره کېدو لپاره په سیټي کې یو څو آپشن لرو، هغه آپشن یې دا دي. ملګرو، له دې ځای څخه به وځئ او لاړ به شئ په دا کونج کې دغلته 3 لاینه دي، په دې باندې به کلیک وکئ. په دې هم چې کله کلیک وکړو نو چې لاندې دلته ملګرو لیکلي دي سیټینګ اینډ پرایوسي، په دې باندې به کلیک وکئ. چې په دې هم کلیک وکړو بیا به دلته راشئ، په دې سیټینګ باندې به کلیک وکړو. په سیټینګ هم چې کلیک وکړو لاندې به راشئ، دغلته یې لیکلي دي پرایوسي. Control who sees what you do on Facebook and how data helps us personalize experience. دا نه لاندې لیکلي privacy setting، په دې privacy setting باندې به کلیک وکئ او لاندې به راسئ. دغلته یې لیکلي دي who can send you friend request، یعنی څوک کولی شي تا ته friend request سینډ کی. دا به راشي، دا به ایوری ون کې کوي، چیک به په ایوری ون کې ولګوئ. بیا دې نه وروسته یو څو آپشن دي، له دې ځای نه به وځئ، هلته به لاړ شئ. هغه آپشن دغه ده، دا ګورئ له پرایوسي سیټینګ نه لاندې فیسبوک ریکوګنیشن ده او هغه نه لاندې ټایم لاین اینډ ټاګینګ ده. ټایم لاین اینډ ټاګینګ نه لاندې پبلیک پوسټ ده. ملګرو، دلته ډېرو دوستانو ته به سوال پیدا شي چې یاره زموږ ته پبلیک پوسټس نه ښایي. هغه وجه دا ده چې ستا به خپل عمر 18 کاله کې 18 کاله عمر غواړي. نو که کومو ملګرو ته دغه پبلیک پوسټس نه راته سکرین باندې، نو هغه دې لاړ شي بیا دې خپل ایج یا عمر 18 کاله کې. نو ملګرو چې په دغه باندې کلیک وکړه پبلیک پوسټس باندې، دلته یو څو آپشن دي پبلیک پوسټس who can follow me، who can follow me یعنی څوک کولی شي چې ما فالو کړي. نو دا به تاسو راشي دغلته اول آپشن د پبلیک فرینډز، دا به ورته پبلیک کې چې دا د پبلیک کړه، بیا درته وایي چې who can see your followers on your timeline، دا به پبلیک کې. بیا به لاندې راشي پبلیک پوسټ کمنټ، دا به پبلیک کې. لاندې اخري آپشن کې درته وایي پبلیک پروفایل انفو، دا به پبلیک کې. ټول به پبلیک کې، دا آپشن به ټولې پبلیک کوي. چې دا مو پبلیک کړي ټول، بیا به دې نه وځئ او لاړ به شئ پروفایل سیټینګ ته. پروفایل ته چې لاړئ دلته یې لیکلي دي ایډیټ پبلیک ډیټیل، ایډیټ پبلیک ډیټیلز باندې به کلیک وکئ. چې په دې هم کلیک وکړو دلته به لاندې راشئ، دغلته یې لیکلي دي ډیټیلز یعنی معلومات، په دې ایډیټ باندې به کلیک وکئ. کله مو چې په ایډیټ باندې کلیک وکړو نو دغلته تاسو ته یو څو آپشن راځي. دلته وګورئ لاندې جوائن د جوائن نه وروسته دا د فالوورز دي، followed by 6 people. ګورئ مخکې دا نه ښکاره کېده دلته، خو اوس ښکاره شو. ولې چې هلته مونږ په سیټینګ کې یو څو آپشنې وې، هغه مو وکړلې، هغه مو فعاله کړې هغه آپشنې، نو دغه فالوورز مونږ ته ښکاره شو. یعنې اوس ګوره followed by 6 people، یعنې فالو شوی ده 6 کسانو دا کس فالو کړی. که چېرته دا چیک نه وي نو ستا فالوورز نه شو کېږي په پروفایل باندې، او که چېرته دا چیک وي نو ستا فالوورز به په پروفایل باندې شو کېږي او فالو بټن به دې هم
فعال شي. نو چې کله مو دا سیټینګ ټول وکړو نو بیا به په دې سیو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سیو باندې کلیک وګورئ نو وګورئ دوستانو په مخکینی پروفایل کې دلته فالوورز نه ښکارېدل او اوس فالوورز هم ښکاري او هر هغه څوک چې تاسو ته ریکویسټ کوي نو اډ فرینډ سره به خواته فالو بټن هم ورته راځي. نو دوستانو دغه د فالو بټن د فالولو طریقه وه. هیله لرم چې خوښه شوې به مې وي او زه کو بیا هم څه مشکل و نو موږ سره په کمنټ کې شیر کولی شئ. دوستانو زمونږ هیله له تاسو څخه دغه ده چې زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ تر څو زمونږ داسې ښې ښې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم له دې سیټینګ څخه خبر شي. ډېر ملګري دي چې هغوی 50,000 فرینډز لري خو د فالو بټن د فالولو په طریقه نه پوهیږي یا خبر نه وي. نو د هغو ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ. ملګرو هیله لرم چې تر بلې ویډیو له موږ سره